अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا زما عزتمندو ماستا سوان دے دا اللہ دا کتاب دا شپارسم پاری دا سورہ کہف یو دو آیاتنا ولستل عزت منگ او تاسولا دا یو دو سیزنو طرف تا دعوت راکئی او ترغیب راکئی مین راکئی او کله چې دغه دو سیزونه موږ او تاسو اختیار کو نو د هغې په بدله کې الله رب العزت د جنت فردوس وعده زموږ او تاسو سره کوي هغه دو اعمال چې د هغې مطالبه زموږ او تاسو نه کېږي نو هغې کې یو ایمان دی او دویم عمل صالح دی اللہ رب العزت فرمائی د چا چې ایمان کامل وي او د چا عمل چې صالح وي او نیک وي نو الله رب العزت بدلا د فردوس هغه باغونه دا په ملمستیا کې ورکوي او دغه جنتیان په جنت فردوس کې همیشه وي د دین بدای د تبدیلی هیڅ قسمه مطالبه نه کوي ځکه په تمام جنتونو کې د فردوس نه اعلی او بهتر جنت نشتا دیو جن حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلیو چې کله تاسو د الله رب العزت نه سوال کوئ نو جنت فردوس ته غواړئ ځکه دا په تمام جنتونو کې د الله محبوب وی اعلی جنت ته د نورو جنتونو نهرونه او چینه داغې د پاره دا جنت فردوس یو مرکز به او معدن نه دیو جن د الله محبوب ویلیو چې کله د جنت سوال کوي نو رب العالمین نه جنت فردوس غواړي نو موږ تاسو چې هر وخت د رب العالمین نه د جنت سوال کوو چې جنت فردوس غواړو
ځکه هر وخت کې چې موږ او تاسو جنت غواړو نو د خپلو اعمالو د خپلو عقایدو او دارنګې د خپلو اخلاقو د هغې مطابق نه غواړو، ځکه زموږ او ستاسو اعمال، زموږ عقاید، دارنګې زموږ اخلاق هغه د دې قابل نه دي چې موږ د مطلق جنت سوال وکړو. خو چونکې موږ او تاسو د رب العالمین نه د خپل رحم والا معامله غواړو چې الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونو ته ونه ګوري، بلکې د خپل فضل او د رحم معامله زموږ او تاسو سره وکړي. او حدیث پاک کې راځي دا چې یو انسان د خپلو اعمالو د وجنه جنت ته وردننه کېدی نشي، ځکه د جنت دومره بے انتها نعمتونه دي او په دنیا کې د الله رب العزت په موږ او تاسو دومره انعامات او احسانات دي چې زمونږ دا عمل دا دنیوي انعاماتو د پاره شکر نشي جوړېدی، بیا د جنت او نعمتونه خو ډېر اعلی او افضل دي. د هغې دپاره خو کلم زمونږ او ستاسو عمل، زمونږ او ستاسو ایمان او عقیده دا ورته بدله نشي جوړېدی، تر دې چې صحابه کرامو تپوس کړی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو په خپل عمل جنت له نشئ تللی، نبی علیہ السلام زم نشم تللی مگر که الله رب العزت ما په خپل نعمت او رحمت کې ورغوپه کی. نو د الله محبوب د دې خبرې سوال کړو او د دې خبرې مطالبه لرلې وه چې یا الله ته ما په خپل رحمت کې ورغوپه کې نو جنت له وردن نشه. موږ او تاسو بمبئی دا مطالبه کوو چې الله سبا زمونږ اعمال وي او سبا زمونږ اخلاص وي، اے الله مونږ تانس د خپل عمل والا معامله نه غواړو، بلکې ته مونږ سره د خپل رحم او د فضل والا معامله وکړي. نو د خپل اعمالو لبه نه ګورو بلکې د رب العالمین رحم او فضل لبه ګورو، نو د رب العالمین نه به مونږ او تاسو جنت فردوس غواړو. خداغه جنت فردوس لپاره الله رب العزت اختصاراً دو سیزونه ذکر کړل، یو ایمان او دویم نیک عمل. الحمدللہ د قرآن حکیم په درس کې تاسو بار بار د ایمان والا خبره اورئ، بار بار د اعمال صالحو والا خبره اورئ، د کامل ایمان او د نیک عمل د وجنه الله رب العزت به جنت فردوس ورکړي. دا ورته یو ظاهری سبب جوړیږي، اگر چې حقیقی سبب د جنت د دننه کېدو د پاره د الله رب العزت فضل او رحمت ته، لیکن یو ظاهری علامه دا غي د پاره الله رب العزت دا نیک اعمال او ایمان ګرځولې. لکه دنیا کې تاسو ګورئ رازق الله دی، لیکن دا ظاهری زمینداری، دکانداری، نوکری دا غي د پاره ظاهری او سبب دی، ورنہ حقیقت کې رازق الله دې خدای ورته اسباب جوړ کړي. پیدا کون کې او خالق الله دې الله بغیر د پلار او د مور نه پیدا کول شي، لکه حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو، حضرت حوا بغیر د مور نه پیدا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا کو. خود اولاد د پارا الله رب العزت دا وعده او ظاهری سبب جوړ کړي. دیو جن زموږ استاد دا اعمال، دا روزي، منځونه، نیک اخلاق، د شریعت مطابق زندگی تیرول دا یو ظاهری سبب دی د جنت د دننه کېدو د پاره، ورنه حقیقت کې جنت ته دننه کېدل ول الله په فضل او پر رحم باندې وي. نو موږ تاسو د ظاهری اخلاق او د اعمال او د شکل د ظاهر او د باطن د جوړولو کوشش وکاو، لیکن دا هغه سره سره په خپل عمل به زموږ استاد نظر نوي، په خپل عمل به زموږ استاد نظر نوي، نظر به زموږ د الله په فضل او رحم باندې وي. دیو جن هغه لوی خلکو هغه خپل اعمال تنو کتلی. تاسو بار بار د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ واقعا اوریدلی چې هغه د شهادت په وخت کې ویلو چې کله هغه ته هغه د دور خلافت اعمال ذکر کړی شول چې تاسو د اسلام لپاره دومره لوی فتوحات کړي او دومره لوی انعام او احسان مده په دې امت مسلمه باندې. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه غواړم چې د عمل نه زما د پاره شي او نه په ما باندې شي،
کچره سر او په سر د دې عمل نه خلاص شم نه دا وسی دا ډېر لوی بهتره خبره او هغه د الله رب العزت رحمت ته متوجه په وخت د ځنګدن او د مرګ. حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلي چې دا څومره زندگی د خلافت چې دا ما د مسلمانانو خدمت کړي نو کدا زما د پارم نشي او په ما باندې وبال نشي سر په سر اخلاص شم نو زه په دې باندې د الله رب العزت شکر ادا کوم. او هغه ځنکدن حالت کې خپل بچی ته وای هغه ورته تکیا والے وا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما او دې په خپل بسترې کې پروت ما دې بسترې نه کټه کا او زوا خدی علی الارض اے بچیا دا مخ او ګیره مراواله او په خاورو کې کیدا عساه ان يرحمني نزيد چې الله رب العزت په ما باندې ورحمي. یعنی آخر وقت کې رب العالمین نه د خپل عمل والا معاملې نه غوښتا بلکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په آخر کې سوی یا الله ستاسو استاد رحم والا معاملې غواړم. دې وجنه چې موږ تاسو په خپل اعمال باندې په دې باندې زموږ په ذهن کې په دماغو کې غرور او تکبر را نشي بلکې د اعمالو د اخلاص علامه دا چې موږ تاسو د خپل عمل کمزوري وګڼو دا د خپل نجات د پاره ناکافي وګڼو بلکې زموږ او تاسو نظر دا د الله رب العزت پر رحم باندې وي دا د الله رب العزت په فضل باندې وي چې الله ته موږ سره د خپل فضل او د رحم والا معاملې وکړي. لکه غلول خلکو دغه اوقاتو کې سوي الله رب العزت نے د رب العالمین د رحم او د فضل والا معاملې مطالبه کوله. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی حدیث د مسلم شریف کی دوی په ابتدا کې د الله د نبی سره سخت دشمنی و بے انتها بغض او کینه و د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ او په دې تمنا او خواهش کې ګرځېدو چې کله به زما لاس برکیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړ. نو کله چې د وفات کیږي بچے ناز ته نور صحابه کرام ناز دي او د دیوار طرف ته مخ کړه او جاړي. نو خپل بچي ورته وای حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہما چې بابا جی تاسو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعده کړی او تعالی خو په دنیا کې د جنت د دنه کېدو زیر او بشارتونه ملاو دي نو تاسو څنګه موږ له شاکړې او دیوار طرف ته مخ دی او جاړي لیکن والد سے بھی دې طرف ته نه متوجه کېدو. آخر کې د بچی په بار بار وینا باندې اب حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مخ راوړل وای اے بچیا زما د زندګۍ سو دورونه دي یو دور خو هغه چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نه ډکو او په دې تمنا او تلاش او طلب کې ګرځیدم چې کمزې کې وزد پیغمبر په قتلولو باندې قادرېږم. ورته وای بچیا کداغه وخت کې مړ وې نو بلا شک او شبهه جهنم زما ځای بیا ورته وای بچیا دویم یو دور زما د زندګۍ هغه چې زر عالم او ایمان مې راړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت کولو. بیعت داو چې نبی علیہ السلام مد اخر لاس راړوان دکو او صحابه کرامو هم خیر لاس راړوان دکو او د ایمان دارنګ د الله د محبوب د تابعداري وعده به تی واغستا چې زب په ایمان مضبوطه زب موږ او روزه باندې مضبوطه دارنګ هغه تمام اوامر او نواهی باندې وزما پابندي وي. نو حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ الله سلام کو نبی علیہ السلام د بیعت پر الله راړوان کو حدیث د مسلم شریف کې راځي حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ الله راغون نبی علیہ السلام ورته ویل تا خو اول د بیعت مطالبه وکا او چې ما لاس راړوان دي کو نو تا لاس راغون کو نا صحابي ورته د الله محبوب څخه خبره شرط کول غواړم ولا هیڅ شرط کول غواړم ویا د الله محبوب ما ډېر ګناهونه کړی ډېر نافرمانی می کړی زه بیعت کوم خو اول دا شرط کوم چې الله زما مخکینی ګناهونه معاف کړي. ته صحابه وای تمنا دا ارزوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای تعالی پته نشتا چې د سوء اعمال سره الله رب العزت مخکینی ګناهونه معاف کړي
پای کې درې اعمال دي چې داغه سره مخکینی ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. یو اسلام دی، یو سړی مخکې په کفر کې او په شرک کې او په دهریت او کفر کې او سره هغه په اسلام کې رادن نشو، نو مخکینه د تمام ګناهونه هغه معاف کیږي. حکم حقونه د بندگانو چې دی هغه ادا کوي. څومره حقوق دا چې د رب العالمین سره تعلق لري نو د اسلام سره هغه ټول معاف شو. او که د چا مال خوړلې د چا پیس قرض دی نو دا نه کوي چې بس هم د شول آباد ادا کوي. دویم عمل له حج دی چې کله یو سړی صحیح حج وکي نو د هغې په ذریعه الله رب العزت مخکینی تمام گناهونه معاف کوي. ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د مقبول حج د قبول شوی حج د دې لپاره اجر او ثواب نه دی مگر جنت دی. او حدیث پاک کې راځي صحیح حج یو سړیو کې صحیح حج نو دې داسې د گناهونو نه پاک شي لکه په کوم ورځ چې د مور نه پیدا شوی. د دې وجه ناراضي حاجی چې کله د حرم ناراضي د زړه لوخه پاک راوړي او دې کې په گناهونو ګنده کینا. حاجی خود علماء لیکلي د حج د قبلېدو علامات سوي. د حج د قبلېدو لپاره غټه علامه دا ده چې مخکې څنګه زندگی وانه دا غینه زندگی بدل شي. یو سره کراغه مخکې د یو شانته اوس بل شانته ردا د دې خبره علامه ده چې د حج قبول شوه. مخکې مثال په تور باندې د په معاشره کې دروغ اوس دروغ نه وای. مخکې پردې جیداد او پردې قرض او مال لغلو اوس هغه لغل نه. مخکې د اخلاق درست نو اوس اخلاق درست دي. مخکې جنگیاله شرونه او فسادونه پیلاول لیکن اوس اخلاق صحیح دي. دا د حج د قبلېدو علامه ده. کم حاجی چې د بیت الله شریف نه واپس راغی او د اخلاق بدللی د اعمال بدللی دا د علامه ده چې حج قبول لې. او کنا باز خلک نو هغه د حج نه مخ کی خلک ویلا گزارې کولا او داغه نه پس بیا داغه ژوندۍ نورم خراب شي. یو خدای عزتمندو اصل کې زموږ خلک حج داسې طریقې سره کوي چې هغه باندې حج نه ادا کیږي. لکه یو سړی دی او سراغ غل دا 10 چل نورځي، اغله د رکوع چل نورځي، د سجدي چل نورځي، د قیام چل نورځي، دا مز دا سبق غل نورځي او غراغه او بایخه په صابونی لامبلی او امام مزو کوي سو بدن وای چې د مزو خبره له خیال رسېږي. دا چې بس وګنوي چې غل دا 10 چل نورځي، د رکوع چل نورځي، د سجدي چل نورځي، نو داسې لحج نشي ویل کېږي. زمونږه زر کسان چې حج لذي پدې کې یو تندازي چې هغه پويږي چې وای راځو سکو او دا یو کم زر داسې رواني چې بساوي خو دې نه لاړې واغ زینه برازي. زمای عزتمند هغه لاړ خو دا سره خبر شوی ني. نو خلک زمون خلک خچون کې په دین خبر ورته پی او دیندار سړي له بیا ردی ډېر خیال وي. اسه که خلک ډېر سکی لیکن که طالب سوکل نوې وای ور طالب پلانې کارو کو یو عالم که سوکل نو کټوله دنیا لګیای سکی خو یو عالم داسې کارو یو تبلیغی کې کارو کې وټوله دنیا لګیا وګوره د تبلیغ کې یو داسې هم کوي. دارنګ کې یو کار د حجم کړه او داسې هم کوي. دا ګوره غلطه خبره ده. زما عزتمندو ټیک ده چې یو سړی د دین سره مناسبت ته نو دل ډېر احتیاط پکار دی. خو که یو سړی حاجی شو که عالم شو که طالب شو که تبلیغی شو نو دا زموږ استاد څنګه ګناهګار بنده دی. د ګناهونو وړو لیو نه پاک صرف او صرف انبیاء علیهم السلام. نور کو سمرن دي نو څوک لږ ګناهګار او څوک ډېر ګناهګار. یو خو زیات په حج باندې څوک ځان په هی نه هغه مقام کې خپل ځای کې ناس وي، خپل ځای کې ناس نه د فرضي طواف نه خبري نه د یعنی واجبي طواف نه خبري نه د شیاطینو د وشتو نه خبري، بس خلاړ شي او راشي نه د سن خبر نه. یو د حج سره الله رب العزت مخکینی تمام گناهونه معاف کوي او چې حج طریقې سره وشي. دې وجنا الله دې ټول مسلمانانو له بیت الله د حج د ادا کېدو توفیق ورکړي. او کم از کم یو سړی 50,000 روپۍ لګي دمر بال بچ پریزي او دمر په زورګونو ملو د محبوب وطن لذي پکار دار چې هغه نمخ کې خدان په حقیقت چې وای ز حج لازم حج سلوي پدې کې فرایض سدي پدې کې واجبات سدي زوال تقوم س دمر چې سړی 50,000 روپۍ لګي چې کم از کم هغه دې کې ځان په حقیقت چې وای حج سلوي. نو دویم عمل چې داغه سره الله مخکینی تمام گناهونه معاف کوي هغه حج دی او دریم هجرت دی.
د هجرت سره الله رب العزت تمام گناهونه معاف کړي. یو سړی د کفر وطن پریخو، د بيدینۍ وطن پریخو، د ظلم د بدعات مقام پریخو، غزه کې د دین له خطر وا او د دین د پاره د خپل وطن نه راو تخت د مهاجر وای. د دین په خطر کې، ایمان په خطر کې، اعمال په خطر کې، دال ته پورا دین نشو ادا کوله، هغه وطن پریخو، د ګناه ماحول پریخو، د دین ماحول تراغه دل په شریعت کې مهاجر وای. د هجرت سره الله رب العزت مخکینی گناهونه معاف کړي. اصل کې ما خبره کوله د حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، او خبره دې نه شروع وا چې موږ او تاسو الله رب العزت نه د فضل او د رحم والا معاملې وغواړو، خپل اعمال ته ونګورو. د دیو جنا زموږ او تاسو په خپل اعمالو به نظر ني، د الله پر رحم او فضل به نظر وینو، جنت فردوس به د الله نه غواړو. نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته بچي بار بار وی چې بابا جی تاسو سره پیغمبر وعده کړی، نو تاسو څنګه داسې په فکر او په غم کې زما عزتمند هغه بچی طرف ته مخ راوګرځول یا خو دیوار طرف ته مخ جړلې. بیا ورته وی بچی زما د ژوندۍ درې حالتونه تیر شي. یو هغه حال چې زما زړه د پیغمبر سره د کینې او د حسد نډک ورلو یې بچی کداغه حال کې مړوي بلا شک او شوبې زما د پاره جهنم ځي. ولې دې ما حال چې عالم او پیغمبر ته مخامخ کې ناسم ایمان مراړو او بیا مې بیعت کولو، نبی علیہ السلام لاس روغت کو، امام خلاص وګت کو، نو ما خپل لاس لګرا رستو کو. نبی علیہ السلام وی تا خو بیعت کولو نو څنګه د لاس رستو کو؟ ما وی زه خبره شرط کو. ویسه شرط کې ما وی چې زما ګناهونه الله معاف کړي، ګناهونه مې الله رب العزت معاف کړي. نبی علیہ السلام ورته تعالی پته نشتا چې د هجرت او د اسلام سره مخکې ګناهونه الله معاف کوي. ځکه عمرو ابن العاص ودکی گئی ما بھائی ودکی گئی ما بیدار کې نه بیدار کې تاسو داتې چې ځان ستړي کوي نو ته خوب لمر راځي جمعات لګا بیدار کې نه طریقه دار چېله په یو طریقه خوب ورشي نو په بل طریقه کې نه او الله سیدا چې کوي دا خو تاسو سم لکه تکیا واله سم کې نه بھائی بیدار کې نه. یو خبرم سره د دین واوري، الله رب العزت د نجات یو ذریعہ جوړ کړي. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وای چې تا خو ایمان راړو نو یو خدای اسلام د وجه نستا مخکینی ګناونه الله معاف کړ. دویم د مکې نه د هجرت کو مدینه ته راغی. بیا بچی ته وای دغه یو مقام چې د لوی د خوشاله یو دغه وخت کې مړوي پیغمبر په ما جنازه کړی او د جنت نه بغیر مې بل زینو. ځکه وای ظلم د الله د محبوب د مینې نه ډکو او د اسلام سره د الله محبوب وي چې ستا مخکینی ګناهونه الله معاف کړ، د هجرت سره مخکینی ګناهونه معاف کړ. او بیا بچی ته وای د مرګ په حال کې وی الله رب العزت خپل محبوب ته دومره عزت او احترام ورکړو او دومره لوی مقام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دومره مدد په صحبت د پیغمبر کې ناستم، لیکن نن کرانه ته تپوس کې نو پورا صورت د پیغمبر تعالی بیانول نشم. ځکه ورته وای چې د الله د نبی د جلال د وجه نه په ډکو سترګو ورته موږ نشول کته. صرف دا دو صحابه کرامو چې بے تکلف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډکو سترګو قتل، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دې دو صحابه په پیغمبر ته خواندل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدوی ته خواندل او بلا تکلف په ډکو سترګو به ولا قتل. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وای زه دومره عمر په مجلس ته پیغمبر کې پاتې خود عزت او د احترام د وجه نن کتمال وې نو پورا حلیه مبارکه وتعالى ذکر نه کړې شم، ځکه د عظمت د وجه مونږ په ډکو سترګو کته نشو. بچی ته وای کداغه وخت کې زه وفات ونه جنت زما زه بیا ولید الله د نبی نه پس مونږ ته ژوندۍ ملاو شو او دا دومره عمر تیر شو. ما سره دې فکر دی دومره لوی صحابي پیغمبر ورته جنت خوشخبری ورکړي، لیکن پاغه د پیغمبر د وفات نه پس په ژوندۍ باندې جاړي چې ما سره دې ژوندۍ فکر دی. نو بچی ته وای کله چې ما دفن کې وصیتونه کوي وردا وصیت پکار وي، پکار دا د نیکان خلق خپل وصیت لیکي. وصیت سره کی بھائی ما پسې وجړا نه کوي، ځکه د باندې صحابه کرامو مسلک دا دی چې کله یو سړی وصیت نو کیو دې په دې رواجی جړه خوشحال لې او د پسې رستو زنانه چغې ویرونه کوي نو دلم په سزا ملاوي. ویږي په خبر باندې نو هر سړی دا وایي چې بھائی ما پسې وجړای نه، دا وصیت خپل بال بچله پکار دی چې بھائی کې چرې زم مړ شم نو ما پسې وجړای نه. خو جړه دوه قسمه ده،
یو جړه د الله رحمت ده او هغه جړه هغه چاله ورځي چې داغه پزړه کې رحم وي او یو جړه د الله د ناراضګۍ ده حدیث پاک کرا دی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بخاری شریف حدیث دے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بچے حضرت ابراہیم دے دبل چا پکور کی شودے رو نبی علیہ السلام میں ملاقات لتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے روچت کو او خلی کو بھئی ګورا بچی خلول او بچی پلاسو کې راغست الله پیغمبر سنت باز نه په حدا سی وی او اکثر هغه څوک چې د خپل بچی ني نو که چالو رو بچے پلاس کې راغست نو بس په ډېر بدلېږي فلانه بچی ګرځي دا نه په هي علامه ده او د جهالت علامه ده بچی په غیږ کې راغستل خپل بچی خلول بویول دا د پیغمبر سنت ده امام ابن قیم رحم الله کتاب ده تحفۃ المودود فی احکام الولود فی احکام المولود پاغه کې هغه ماشومان شمیرلی چې کوم پردو ماشومان د پیغمبر په جولې کې واړه بول کړي پردي ماشومان د پیغمبر په جولې کې امام ابن قیم رحم الله هغه ماشومان ټول ذکر کړي چې فلانه 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 دمر ماشومانو پردو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جولې مبارکه کې څه کړي پای کې امتیاز کړي پردي ماشومان په پیغمبر راغستل نو خپل بچی راغستل خپل بچی بویول خپل بچی خلول دا سنت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امشکات کی حدیث مرازی نبی علیہ السلام معشومان خپل وصی او پردی خلول او کله چې با رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد تلاړو نو د وړو او د زنانو ټول مینوا نو چې کله باندې اندازو لګی چې پیغمبر را روان دي نو سنیت الوداع هغه ځکه به معشومان راجمو د پیغمبر په انتظار وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد نه روان دي نو کله به نبی علیہ السلام دو ځان نمخ کې اورستو پسورلای باندې ځان سره سوار کړ دا الله د نبی طریقه واغه یو زمیدار راغله نبی علیہ السلام لوي زما خدمر بچی وی ته دا بچی خولې او زه خو نه خولو ا زمیدار ولې نبی علیہ السلام ورته استاد زرن الله رحم است نه زه تعالی مالک نه چې ستا په ځل کې رحم واچ استاد زرن الله رحم است او تخپل بچی نه خولې نو زه مالک نیم چې ستا په زړه کې رحم واچوم شفقت واچوم او مینه واچوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچي حضرت ابراهیم خپل کو بوی کو زم ځل چې کله نو ابراهیم بیمار دی نور صحابه کرام عمر سره ځن کدن شروع د حضرت ابراهیم نبی علیہ السلام په جولای کیو نیو وردا د خبرې دلیل له چې انبیاء علیهم السلام دا د نفع نقصان مالکان ندي هغه ناپوه